د بارګین څوکیدار ولګېد او د یوې ټیک ټاکرې سره یې واده وکړو چې کله د ټیک ټاکرې سره واده وکړو یوه هفته وشوه نو د بارګین څوکیدار د کوټې نه دوه ډزي اوازونه راغلل. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېر زیات عبرتناکه ویډیو ده. ملګرو داسې ټه چې تاسو جینۍ ښکاري دا یو ټیک ټاکره ده او دې به ټیک ټاک کاوه. د بارګین والا ورسره دوستي جوړه شوه. چې کله دوستي جوړه شوه ملګرو دیو دوستي وه نو هغه په مینه محبت کې بدل شو. چې کله په مینه محبت کې بدل شوه نو دې هلکه د بارګین والا د بارګین څوکیدار چې دی دې او د دې جینۍ ټیک ټاکر چې دی نو دوی د یو بل سره محبت شروع شو. نو ملګرو دې جینۍ ورته وویل که نه دې ټیک ټاکرې چې ته زما سره واده وکړه. ملګرو نو دې هلک هم ورسره وویلې چې زه صحیح ده زه به سره واده وکړم. چې کله دې دواړو واده وکړو ملګرو دا جینۍ را واده شوه او تقریبا دوه هفتې وشوه. ملګرو دې جینۍ ته دې خاوند ویل چې ته اوس زما ښځه یې او ته اوس نور ټیک ټاک یې مه کوه ځکه چې په بل موبایل کې تا عینمه نو ما زه ډېر زیات په دې خفه کېږم. د هغه نه پس ولګېدل که نه ډېره مینت یې ورته وکړو خو دا جینۍ نه قلارېده بیا به یې هم ټیک ټاک یې کولې. اخره کې د بارګین څوکیدار ولګېد که نه او دا موبایل یې ترې واخیستو. چې کله یې موبایل واخیسته که نه د بارګین څوکیدار چې دی نو دا اوس کور ته را روان دی. ماښام ټیم دی چې کله کور ته راغی شپه شوه که نه ملګرو چې شپه شوه دوی ویده شو ملګرو نو د شپې 2 بجې شوې او د دوی د کمرې نه اواز راغی. د ډز اواز چې راغی که نه د بارګین والا د بارګین څوکیدار چې دی نو دوی د بل ورور چې هغه دا اواز واورېد او एकदम راپاڅېدو. چې کله دا راپاڅېدو که نه دا راغی او دغې کمرې ته ودرېد او نور خلک یې هم راپاڅېدل. دوی دا ور ډزې خو دا ور د نه کولاوې چل دننه شوی دی. ور یې مات کړو دننه ورځي نو هېڅ کې یو بل ډز وشو او د بارګین والا چې دی نو یو بل ورور هم ولګېد. چې کله دا ولګېد نو جینۍ د دننې نه راغله او سیده وتښتېده. چې کله وتښتېده که نه دا کومه بارګین والا چې دی نو دا خو سیده مړ شوی دی او دا بل ورور چې دی نو دا زخمي دی. دوی هسپتال ته وړ. د هلک ویل ما پسې ډېره زیاته منډه ووهه. د بارګین والا ورور ویل خو هغه بیا هېڅ کې جینۍ وتښتېده. چې کله جینۍ وتښتېده که نه نو دوی خپل ورور هسپتال ته یوړ کومه چې زخمي شوی و. هغه چې هسپتال ته ویوړو نو هغه علاج یې وکړو. د هغه نه پس چې دی نو دوی یو راپورټ وکړو. چې کله پرې راپورټ وکړو نو پولیس والا انویسټیګیشن شروع کړو. چې کله تقریبا لږ وخت وشو نو هغه جینۍ ونیوه. چې کله یې ونیوه نو هغه یې راوستله عدالت ته راوستله. نو هغه نه تپوسونه کوي چې تا ولې دا کس ویشتو. هغه ورته وایي چې ما به ټیک ټاک کاوه او د ټیک ټاک دې په زه د ټیک ټاک نه منې کولم نو په دې وجه باندې ما ویشتو. نور مینه محبت ورسره زما هم و. زما ټول ته خواست دی چې د داسې قسمه خلکو سره ودونه مه کوئ که نه ټوله زندګي هم خرابوي. که نه یو ټیک ټاکري د وجې نه څه کېږي 2 نوجوانان قابو ته یو خو د دنیا نه سریبو ته لاړ خو بل څه دی زخمي شو. ملګرو دا ویډیو د نورو ملګرو ضرور شیر